طبيعي خبره ده دوه مخالف یا څو مختلف جهاتونه سره کینی نو خو معنا دا چې اختلافات شته دي نو د اختلافات د حل په اړه باندې سره کینی او د بل سره خبرې کوي او په غو باندې یو حل ان شاء الله سره سره محمد احنا تلفزيون قطر تفضل. نحن نسال انت يعني كممثل او متحدث باسم حركه طالبان هنا، ما هو رايك في دور دولة قطر في تنظيم هذه المفاوضات مع الفرقاء الأفغانيين كلهم؟ نحن نثمن دور قطر الشقيقة من البداية في توقيع الاتفاق بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نشكر أمير قطر والدولة القطرية والشعب القطري بأنهم بذلوا كل جهودهم في هذا المجال، ونحن نشكرهم على هذا ونتمنى أن تمضي هذه عملية المفاوضات الأفغانية أيضا قدما إن شاء الله بشكل أحسن. طيب دكتور، ما هي المطالب التي لا يمكن للطالبان أن تستغني عنها أو تتنازل عنها؟ نحن قلنا نحن لا نتنازل عن نظام إسلامي يمثل الشعب الأفغاني ويلبي تطلباته الإسلامية والمنافع العليا للشعب الأفغاني. هل تعترفون حاليا بالحكومة الموجودة؟ لا، نحن لا نعترف بهذه الحكومة كحكومة ممثلة للشعب الأفغاني، نحن لا نعترف بها. المفاوضات ما هي؟ دکتر صاحب که مذاکرات و جریان پر باندې سره راتلونکو ورځو کې به کوم مسله تاسو ډیر بحث تمرکز باندې شوي. یوه مهمه مسله چې یادېږي تاسو ویل کېږي چې د نظام د تغییر به تاسو د اجنډا په سر کې همدغه نو دا چې په موضوع جلساتو یا په راتلونکو ناسته کې په څه باندې بحث کېږي دا خو وروستۍ خبرې دي. مخکې موږ په دې اړه څه نشو ویلی چې اوس مشخصه کړو چې په کوم موضوعاتو باندې دا خو طبعا د حالاتو د شرایطو مطابق به په هغه باندې خبرې کېږي. اوله خبره د تغییر د نظام او د عدم تغییر د نظام په دې اړه باندې لکه مخکې چې ما وویل زموږ اساسي هدف دا دی د دومره قربانۍ چې افغان ولس د بهرانیانو په مقابل کې ورکړي د خپل هېواد خپلواکي او د یو سوچه اسلامي نظام راتګ دی. ډاکټر صاحب نن د ډاکټر صاحب عبدالله او د ملا برادر اخوند په خبرو کې جدي توپیر دا و چې شاید مذاکرات له مشکلاتو سره مخ کړي. ډاکټر عبدالله په فوري آتش بس باندې ټینګار وکړ، خو ملا صاحب برادر د راتلونکي اسلامي نظام د جوړېدو خبره وکړه. په داسې حال کې د افغانستان حکومت دا موضوع نه مني، دغه به د اختلاف یو جدي مورد نه وي. نو که اختلاف نه وای بیا خو ناسته ضرورت نه و. د طبیعي خبره چې اختلافات شته په همدې خاطر د ناستې ترسره کېږي، په همدې خاطر باندې دغه جلسات کېږي چې دغه اختلافي ټکي سره حل شي. یعنې فکر کوئ چې دغه مسایل به مذاکرات وځنډوي دي؟ نو دا موږ اوس نشو ویلی، خو هیله مو دا ده چې انشاءالله په دې باندې سم بحث وشي انشاءالله او یو حل ته سره ورسېږو. او بله د دواړه غاړې دلته قطر ته راوستل شوي د هغو سرنوشت به راخر څنګه کېږي؟ اوس په قطر کې داسې ویل کېږي چې نظربند په دې اړه باندې زه زیات معلومات نه لرم او نشم ویلی. ډاکټر صاحب دواړه غاړې به کله سره مخامخ کېني او د اجنډا ستاسې د اجنډا مهمه خبره به شي؟ نو د ناستې په اړه باندې به دا خو پرانیست غونډه وه، له دې وروسته به بیا دواړه ټیمونه سره تماس کوي، نو هغوی به بیا وخت ټاکي چې کله سره کېږي. اوس یې وخت لري؟ تر اوسه پورې وخت نه لري. د افغان حکومت ډېر مهم ټینګار چې دی هغه پر اوربند دی او وایي چې د ارامه فضا کې باید خبرې وشي. ستاسې په اجنډا کې به اوله خبره شي؟ د اولې د دوهمې خبره خو مخکې ما وکوله چې اوربند هغه اتفاقنامه چې زمونږ او د امریکا د متحده ایالاتو تر مابین لاسلیک شوې ده، په هغه کې د متن کې دا خبره راغلې چې اوربند به د بین الافغاني مذاکراتو یو جزء یوه برخه وي، په هغه باندې په بین الافغاني مذاکراتو کې بحث کېږي. نن تقریبا د افغانستان 15 میلیونه انسانان دې ته په تمه دي چې 40 کلنې جګړې په اړه به څه کېږي. تاسې دې خلکو ته څه وایئ چې بالاخره به دا څه نتیجه ورکړي؟ موږ خپل ګران او مجاهد ولس ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله ستاسو کومې قربانۍ مو چې ورکړي دي چې هغه د ټول افغان ولس هیلې او ارمانونه دي چې داسې یو اسلامي نظام چې هغه واقعي اسلامي نظام وي او د ټول ولس غوښتنې او هیلې ارمانونه پوره کړی شي. نو انشاءالله موږ د دغسې یو نظام د راتلو دپاره هوډمن یو او دا مو اراده ده انشاءالله. ډاکټر صاحب فقط یو 2 دقیقې پوښتنه ده. زه یوه وروستۍ پوښتنه کوم ډاکټر صاحب، هغوی پر ستاسې اسلامي نظام خبره کوي او هغوی د جمهوریت فکر کوي چې همدا به تر ټولو سخت د اختلاف ټکی وي او یا ممکنه ده چې دواړه غاړې سره په یو چتر کې مشترک حکومت رامنځته کړي؟ مخکې ما وویل چې زموږ لپاره د چوکیو او د مشترک حکومت رامنځته کېدل دا زموږ هدف نه دی. زموږ هدف هغه د کومې قربانۍ چې د دغه کوم هدف دپاره ورکړل شوي دي دغسې یو نظام دی. بالاخره امریکایان اوسې نو د افغان حکومت سره کولی شي چې ګډ حکومت مخکې ما وویل چې ګډ حکومت او د چوکیو خبره دا زموږ په وړاندې باندې مطرح نه ده. ډاکټر صاحب